سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسو په ټوله ته روغ او جوړ زه یم صدر ولی اریان تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزai یوټیوب چینل ملګرو ډېر خوښ مې ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې داسې طریقه درته وښیم چې موږ درې غلطي دي ملګرو دا درې غلطیو په وسیله زموږ په واتساپ کې ټول عزت له خاورو سره خاورې کېږي دا کومې غلطي دي ملګرو دا درې وړه غلطۍ په دې نننۍ ویډیو کې تاسو ته درته وښیم ملګرو زه تاسو دا ټول څنګه ده خپل ځان څنګه ده خور او مور لرو آیا موږ غواړو چې خپل خور او مور عکسونه په سوشل میډیا کې ووینو نه ملګرو دا زما جواب هم دا ده چې نه ستاسو جواب هم خامخا دا وي چې نه ته هم واتساپ استعمالوې زه هم واتساپ استعمالوم خو واتساپ ملګرو چې موږ کوم استعمالو باید څنګه پوره زده کړو چې څنګه زموږ واتساپ ډیټا بل چا ته لاسته ورنسي درې ملګرو داسې غلطي درښیم چې په دې درې غلطۍ که چېرته موږ د دې غلطیانو مخنیوی وکړو نو انشاءالله تاسو 100% وایم چې تاسو واتساپ څنګه چې کوم میډیا یا هم کوم شیان چې بل چا ته لګي هغه هیک نشي یا هم ټریک نشي ملګرو کله چې موږ په واده هم کومه میلې ته ځو هلته موږ زده چې عکسونه خو هغه زه په واتساپ لارې بل چا ته لیږو کله مو چې هغه عکسونه ملګرو ولېږل بل چا ته نو هغه عکسونه چې ملګرو بل چا ته ولېږل نو هغه عکسونه چې کله هغه ته وررسېدل نو ته اوس خبر یې چې دا عکسونه هغه نفر ته ورسېدل مثلا زه ځم محفل چې ته لاړم یا هم د چکر ته لاړم هلته مې عکسونه واخیستل چې عکسونه مې غواړم چې د خپل تره ته یا هم ماما ته یا بل هر څه ستاسو وي هغه ته عکسونه ورلېږئ دا عکسونه ستاسو شخصي عکسونه وي د کورنۍ عکسونه وي خو هبل کوم یو ورسره حرام نه ده که نه خپل ملګری هم دی یا هم خپل فامیل هم دی هغه ته خپل عکسونه ورلېږئ که چې تاسو ملګرو د عکسونه هغه ته ورلېږل فامیلي عکسونه هم دي نو چې هغه ته ورسېدل تاسو دا پوهېږئ چې دا عکسونه هغه ته محفوظ ورسېدل او که نه دا په سوشل میډیا کې شیر سول او که نه شي شیر دا خامخا ملګرو زه چې کوم درې غلطیانو درښیم که چېرې درې غلطیانو تاسو مخنیوی وکړو نو تاسو 100% ډاډه سره وایم چې تاسو څنګه کې د عکسونو څنګه کې په صحیح توګه هغه ته رسېږي او دا څنګه کې په سوشل میډیا کې نه لیدل کېږي ملګرو انشاءالله دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ تاسو به د درې غلطیانو څخه خامخا خبروم نو ملګرو ویډیو شروع کېدلو مخکې که چېرې تاسو ویډیو نه زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل خامخا د سبسکرایب کړئ په خوا کې زموږ د بیل ایکن ده په هغه باندې کلیک کړئ نور مو که ویډیو سره خوښ سه ویډیو لایک کړئ که خوښ ونه سه نو ډسلایک کړئ زه نه خفه کېږم خو چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ دا درې غلطۍ کومې دي نو زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم نو موږ سره اوسېږئ ملګرو ځینې وخت داسې پیښېږي چې تاسو ته په واتساپ کې څوک لینک درلېږي لکه تاسو په دغه ځای کې ملګرو دا لینک چې ما ته چا رالیږلی دی هم ما بل چا ته لېږم خاص تاسو سکرین شاټ اخیستی یا تاسو پرې پوه کړم کله تاسو ملګرو ته لینک لیکلي په لاندې لینک روزانه کلیک وکړو تاسو ته څنګه کې فري 15 GB انټرنیټ میلاو شي کله چې په دې لینک باندې کلیک کړئ ته خبر چې دا لینک په څه شي لینک ده دا حاصل کې څنګه د ملګرو د هیکر لخوا جوړ شوی چل چې تا ته څنګه کوي کله چې ته په دې لینک باندې کلیک وکړې نو ستا مکمل ډیټا څنګه ټریک کېږي دا څنګه هیکېږي کوم هیکر چې دا لینک جوړ کړی دا ټول ډیټا څنګه دی هغه ته کوم لینک باندې موږ تاسو کلیک کوو نو هغه زموږ مکمل ډیټا څنګه کېږي له منځه ځي او هیکر لاس ته ورغورځي نو ملګرو تاسو کوم لینک باندې باید کلیک وکړو کوم رقم لینک باندې کلیک ونه کړو که چېرې ملګرو تاسو کوم یو لینک راولېږل تاسو په دغه ځای کې وګورئ ته لیکلی HTTPS نور www.com نور هر شی ده تاسو ملګرو چې کول څنګه د اس علامه سره د اس په دې معنا ده چې دا څنګه سکیور ده محفوظ ده دا په امن کې ده دا څنګه هیک کولی نشي او لاندې ملګرو تاسو د بل لینک تاسو وګورئ HTTP ده بیا //www. نو څه کومه موضوع ده تاسو ملګرو په دغه ځای کې ورته وګورئ څنګه دلته اس نشته ده ځکه د اس د سکیور په معنا ده محفوظ معنا ده پاس کوم لینک چې ما ته ښود د HTTP اس ده د اس معنا ده یعنې محفوظ سکیورټي دی امنیت ستا د که چېرې په د HTTPS باندې موږ کلیک هم وکړو زموږ ډیټا څنګه کېږي نه کېږي دا څنګه کې خپل ډیټا څنګه کې محفوظه پاتې کېږي او بل که چېرته په لاندې بل دوهم لینک باندې HTTP دلته اس نشته مونږ که چې په دې باندې لینک باندې مونږ کلیک وکړو نو زموږ څنګه ده خامخا زموږ ډیټا څنګه کېږي هیک کېږي او ټریک کېږي او کوم هیکر چې دا لینک جوړ کړی هغه لاس ته ورغورځي نو دا لومړۍ غلطي وه چې مونږ باید دا ترسره نه کړو په واتساپ کې دوهمه غلطي ملګرو دا غلطي ملګرو چې د دوهمه غلطي واتساپ GB او واتساپ پلس دا دوه نومونه تاسو اوریدلي او زیاتره ملګري به استعمالوي هم دا ملګرو کله چې موږ استعمالوو نو دغه دوه واتساپ GB او واتساپ پلس دا مو هر کله استعمال کړم ملګرو دا ستاسو دا 100% دا څنګه دي محفوظ نه دي دا سکیور نه دي ځکه نه سکیور شوي ملګرو دا تاسو په پلی سټور او پلی سټور کې څنګه او اپ سټور کې دا واتساپ پلس او واتساپ GB نه دی موجود
که چېرې دا په محفوظ وای د امنیت درلودی نو دا څنګه په پلی سټور کې ته ځای ورکول کېدو خو دا څنګه اوس پلی سټور کې نشته ځکه چې دی محفوظ نه دی د زیاتره ملګري دې لپاره د واتساپ جی بي او واتساپ استعمالی سي هغې څنګه تجاران دي او یا هم دی غواړي چې یا چېرته چکر ته لاړ سي هغه ته ډېر عکسونه واخلي 1 جی بي عکسونه واخلي یا 50 عکسونه واخلي دا څنګه په یو وارې باندې ورلیږي په دا نورمال واتساپ چې موږ کوم له پلی سټور نه ډاونلوډ کړی په دغه واتساپ کې موږ څنګه 50 عکسونه څخه زیات عکسونه نسي لېږی یا هم له 100 MB څخه زیات ویډیوګانې نسي لېږلی همدې په خاطر زیاتره ورونه جګېږي واتساپ پلس یا هم واتساپ جی بي را ډاونلوډ کوي او له هغه څخه استفاده کوي کله چې د خپل عکسونه لیږي نو بل ماما یا هم تره زوی ته هر څوک چې تاسو مخاطب یې هغه ته کله چې د خپل عکسونه ولېږي په د واتساپ یا هم واتساپ جی بي باندې نو دا تاسو 100% وایم دا تاسو عکسونه څنګه ټریک کېږي هیک کېږي د کوم چا چې د واتساپ جی بي واتساپ پلس جوړ کړی دی یو وخت به تاسو بیا هم حیران پسې د سوشل میډیا کې د عکسونه چش کوي خو دا به تاسو خبر نه یې چې دا څنګه د واتساپ جی بي او واتساپ پلس کې تاسو عکسونه لیږلي او هغه څنګه په سوشل میډیا کې شیر شوي دي اوس په ملګرو زیاتره ملګري دا وایي چې موږ خو څنګه زیات عکسونه باید ولېږو 50 عکسونه باید زیات پیاوړي ولېږو هم 100 MB څخه زیات ویډیو ولېږو نو تاسو ته که چېرې غواړئ چې دا کار وکړئ دا څنګه بیا تاسې ټلګرام نه ډاونلوډ کړئ ټلګرام کې موږ کولی شو هر څو عکسونه چې زړی هغه ولېږو یا هم هر څو MB ویډیو زموږ زړی بیا هغه څنګه پکې لېږلی سو او واتساپ جی بي ملګرو زیاتره بیا دې لپاره استعمالی چې موږ یو واتساپ استعمال کوو یا هم غواړو 2 واتساپ استعمال کړو یا موږ په واتساپ یو واتساپ باندې کار نه کوي همدې خاطر بیا جګېږي واتساپ پلس یا واتساپ جی بي را ډاونلوډ کوي خو زه تاسو دا طریقه درښیم که چېرې تاسو تجاران یا هم بل څه کار لرئ چې یو واتساپ باندې ستاسو ګزاره نه کېږي نو تاسو لاړ شئ ملګرو پلی سټور ته زه به درته خپل ریکارډر چلان کړم کله چې ملګرو پلی سټور ته لاړئ پلی سټور کې به ولیکئ واتساپ بزنس کله چې ملګرو واتساپ بزنس ولیکل تاسو څه ګورئ ملګرو دا لومړی واتساپ بزنس تاسو څنګه را ډاونلوډ کړئ دا مې هر کله چې را ډاونلوډ کړئ دا هم د اولنی واتساپ نورمال واتساپ غوندې کار کوي ځکه چې دا هم د واتساپ د کمپنۍ د ځکه ملګرو دا کار کوي نو دا واتساپ بزنس نه بیا تاسې استفاده وکړئ چېرې غواړئ 2 واتساپ استعمال کړئ یا هم ملګرو که دا هم چېرته نه کوو نو بیا تاسې لاړ چې بل اپلیکیشن د پریل سپیس په نامه ملګرو د پریل سپیس څنګه تاسې را ډاونلوډ کړئ هر کله چې پریل سپیس را ډاونلوډ کړئ دا ملګرو ما اوس را ډاونلوډ کړی ده ما ته څنګه کوئ چې تاسو زه اوس د نه دا اوپن کومه هر کله چې ملګرو دا اوپن کړئ تاسو ورته وګورئ ملګرو څنګه تاسو خپل د موبایل ټول اپلیکیشنونه راښکاره کوي هر د طوره د ملګرو د خپله مرحله لږ سر ته ورسوي هر کله چې ملګرو تاسو خپل ټول اپلیکیشنونه راښکاره کړل تاسو هلته کولی شئ واتساپ کې اډ کړئ فیسبوک کې اډ کړئ زه غواړم واتساپ 2 دانې استعمال کړم نو تاسو هلته واتساپ باندې کلیک وکړئ څنګه سټارټ باندې کلیک وکړو دا څنګه واتساپ 2 دانې استعمال شو یو ملګرو که تاسو دلته واتساپ څو بل څنګه زه خپل مینو ته راځم اپلیکیشن ته توګه مونږ یو بل دلته واتساپ دا 2 واتساپ وسول یو هغه ځان ته واتساپ راځي او دا څنګه کېږي ځان ته واتساپ راځي نو که چېرې تاسو ملګرو اوس هم واتساپ پلس او واتساپ جی بي استعمالوئ نو زه درته وایم چې دا واتساپ پلس او واتساپ جی بي مه استعمالوئ ځکه دا په امن کې نه دي دې سیکیورټي نه لري که چېرې د سیکیورټي وای نو دا به په پلی سټور کې ځای ورکولی وم دې له خاطر را څنګه پلی سټور کې نشته دا کوم واتساپ بزنس چې ما درته خو دا خپل د مارک زوکربرګ د څه ده دا کوم چې فیسبوک جوړ کړی ده دا هم د هغه ده نو ځکه دا څنګه ده په امن کې دا محفوظه ده تاسو دا واتساپ بزنس استعمال کړئ واتساپ جی بي او واتساپ پلس هېڅ وخت مه استعمالوئ ما خو درته ویلي ملګرو نور باور کول ستاسو کار که زما خبر نه ونې لاړ څه په ګوګل کې سرچ کړئ نو تاسو ته به خامخا 100% د ما خبر نتیجه راوځي نو درېیمه غلطي چې ده ملګرو درېیمه غلطي زموږ دا ده کله چې دا واتساپ پینګ تاسې ګورئ هم دا دغه ځای کې تاسو ورته وګورئ ملګرو دا ګلابي واتساپ چې کوم ده دا زیاتره خلک استعمالوي خصوصا جنکیان دا واتساپ پینګ څنګه ده یا هم واتساپ د کوم ګلابي واتساپ چې ده دا استعمالوي نو کله چې د جنکیان چې هغه ته ورسي که نه دکان ته نو هغه که هر شی د ګلابي رنګ وي نو دوی ګلابي رنګ خوښوي بل رنګ ته لاس نه وروړي نو همدې خاطر د واتساپ کوم چې دا ګلابي واتساپ چې ده ملګرو دې څخه هم تاسو استفاده مه کوئ دا هم په امن کې نه ده او دا هم څنګه ده محفوظه نه ده که چېرې ملګرو تاسو له دې څخه استفاده وکړئ نو دا تاسو 100% په اعتبار سره وایم چې دا څنګه کېږي ټریک کېږي ستاسو مکمل ډیټا څنګه کېږي هیک کېږي کوم چا چې دا واتساپ پینګ یا هم د ګلابي واتساپ څنګه ده جوړ کړی ده نو تاسو هم کوشش وکړئ د واتساپ پینګ څخه استفاده مه کوئ واتساپ بزنس او واتساپ څخه استفاده وکړئ که چېرې په دې هم تاسو کار نه کېږي یعنې غواړئ چې زیات عکسونه ولګوئ نو بیا ټلګرام څخه استفاده کړئ هغې باندې موږ هر رقم عکسونه او څومره غټې ویډیو یې هڅه کړو لیږلی سو نو ملګرو کومې خبرې چې ما څخه تېر او مخکې شاته شوي نو د هغې بښنه غواړم ملګرو زه هم څنګه یو څه کمي لرم نو بیا هم ملګرو که چېرې څه مشکل لرئ د ویډیو په کمنټ کې راته ولیکئ انشاءالله زه تاسو ته لاسرسی کوم او تاسو ته باندې ویډیو جوړوم نور به ملګرو که چېرې ویډیو خوښ سته ویډیو سره لایک او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ که زموږ چینل مې نه یې سبسکرایب کړی زموږ چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ
نور مو چې ویډیو خوښ ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بیا پر چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مو د کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته یاست ښاد او آباد اوسئ.